hello guy, how are you? That which یو کنجنکشن دی. کنجنکشن به تاسو پیژنئ پارټ آف سپیچ کې راځي. جملې هم ملاوخي دا یو بل سره ملاوټ کوي. خو دلته د دیټ ویچ کوم کنجنکشن دی دا څه معنی ورکوي، څه مطلب دی. د دې مطلب دی دیټ ویچ کوم چې یعنی دیټ ویچ دغه هو یعنی دیټ ویچ دغه چې یعنی دا د بیجان سیزونو دپاره استعمالیږي. نان لیوینګ یعنی لرګی شو، پټی شو او پین شو، قلم شو، دې سیزونو دپاره دا استعمالیږي دیټ ویچ. نو دا په انګلیش کې لکه جملو کې څنګه استعمالوئ او د پښتو نه به څنګه انګلیش جوړو، راځئ په سنټنسو کې استعمال کړو. تاسو وګورئ چې دیټ ویچ څه معنی ورکوي، څه مطلب ورکوي. فار ایگزامپل موږ وایو علي از یوزینګ دیس پین، علي دا قلم استعمالوي. دیټ ویچ آی ایم یوزینګ. نو بل کس دی لکه هغه اوس وایي چې دا خو زه هم استعمالوم. نو دلته دیټ ویچ کوم راغلی دی دغه خو لکه دغه خو بیجان څیز دی پین که نه، پین ذکر کې نه دی کړی. نو دلته ویلي چې دغه خو زه هم استعمالوم. دیټ ویچ آی ایم یوزینګ. وایي دغه خو زه هم استعمالوم، لکه دغه پین وایي زه استعمالوم. ټیک شو لکه نه. نو اکثر مونږ وایي دغه خو زه هم استعمالوم. نو انګلیش کې به داسې وایي دیټ ویچ آی ایم یوزینګ. فار ایگزامپل دې مثال ته ګورئ په غور سره. آصف وایي آی باټ ا نیو کار اکسلای. آصف وایي ما نوی موټر اکسلای واخیستو. عاطف وایي دیټ ویچ آی ډیډنټ بای. نو عاطف وایي دغسې خو ما نه دی اخیستی، یعنی دغسې موټر خو ما نه دی اخیستی، فرض که ما جیلا یې اخیستی دی. نو دې مثال باندې تاسو لږ سوچ او غور وکړئ او دې نه ځان ته کنسپټ کلیر کړئ چې دا څنګه استعمالیږي. دیټ ویچ آی هیډ ټولډ یو اباوټ اټ. دغه څیز باره کې خو تا ته ما هم ویلي وو. دیټ ویچ لکه دغه څیز یو څیز یادوي که نه، د هغې باره کې وي تا ته هم ما ویلي وو. نو دیټ ویچ مطلب دغه ټیک شو، هغه څیز ته اشاره ده، بیجان څیز دی. دیټ ویچ یو آر ناٹ یوزینګ ان دس ټایم. دغه خو ته نه استعمالوې په دې وخت کې. یعنی فرض که یو کس خبرې کوي که نه چې زه دا د وایي سهار کې استعمالوم، بل کس ورته وایي چې دغه خو ته نه استعمالوې په دې وخت کې. دیټ ویچ یو آر ناٹ یوزینګ ان دس ټایم. لکه نه اوس غرمې ټایم دی. امید ساتم چې ستاسو کنسپټ به کلیر شوی وي. تاسو په دې باندې ښه پریکټس وکړئ، ښه غور سره وګورئ او ښه بار بار استعمال کړئ دا کنجنکشن چې په دماغو کې پوه شي او ښه ډېر پریکټس پې وکړئ. د موټیویشن لپاره ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ او سبسکرایب هم کړئ. ورسره د ګنټې نشان پرس کړئ چې تازه تازه نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي د ویډیو.